د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ خبرداری ورکړې چې د افغان راستنېدونکو کورنیو لپاره د بیړنۍ مرستې بودیجه په ختمېدو ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وښیي او بیړنۍ مرستې ورسره ترسره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا UNHCR وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو په پراخه کچه راستنېدل په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کوي او د راستنېدونکو د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. د UNHCR ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د مالی محدودیتونو او د افغان کډوالو د راستنېدو د پراخې کچې له امله د دې ادارې د مرستو چمتو کولو بهیر به د راتلونکو څو اونیو لپاره نور دوام ونه کړي. دغه سازمان زیاته کړې په داسې حال کې چې اضافي کارکوونکي سرحدونو ته استول شوي او کورنیو ته د خوراکي توکو، اړینو توکو او د نغدو پیسو په ګډون بیړنۍ مرستې رسول شوي، خو په ټکو یې شته مالي سرچینې د ناورین لپاره اوس هم کافي نه دي.